السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به په تن لرئ. نو ملګرو څنګه کولی شو چې دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو، داسې ښایسته لیکنه وکړو په اردو ژبه کې یا په نورو ژبو کې. نو ملګرو د دې دپاره به تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ چې هغه اپلیکیشن دی دغه دی د لایټ موشن په نامه دی. لایټ موشن لینک به ما تاسو ته په ډسکریپشن کې درکړی. تاسو د پلی سټور څخه هم ډاونلوډولی شئ، خو د پلی سټور لایټ موشن ډېرې ستونزې لري، یو لوګو ورکوي، نور ډېر شیان یې کار نه کوي. نو تاسې به د لینک د لارې به دا لایټ موشن را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو ورځو لایټ موشن ته. ملګرو لږ صبر ورته وکړو، لږ وخت نیسي د لایټ موشن اول لپاره. نو تاسو چې لایټ موشن را ډاونلوډ کړئ، تاسو ته به داسې انټرفیس کې راسي. نو ملګرو تاسو به پر دغه جمع کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته بیا تاسو سایز انتخاب کړئ. نو ملګرو دا سایز د یوټیوب، دا د ټیک ټاک، دا ډېر سایزونه لري. نو ملګرو زه دا ویډیو د ټیک ټاک لپاره جوړوم په دغه سایز کې. او دلته بیا تاسو رنګ انتخابولی شئ. نو دلته هر رقم رنګ، سپین، تور، زرغون، هر رقم رنګ تاسو انتخابولی شئ. دلته تاسو سایز انتخابولی شئ. نو دلته په 1080 کې زه ثبتوم، او دلته یم تاسو دا نور په 30 کې، دا ځای بیا تاسو پر 30 ودروئ. نو ملګرو وروسته به پر دغه ځای تاسې پر دغه ځای کلیک وکړئ. نو زه اوس پر دغه ځای کلیک کوم. ملګرو تاسې پر دې ځای کلیک وکړئ، وروسته به پر دغه جمع کلیک وکړئ. زه اوس پر دغه جمع کلیک کوم. نو ملګرو چې پر جمع کلیک وکړئ، دلته به راسي پر میډیا به کلیک وکړئ. اوس زه پر میډیا کلیک کوم. نو ملګرو کوم دغه فولډر خوښ دغه فولډر انتخاب کړئ، که نه زه دلته کلیک کوم، زه بل فولډر انتخابوم. ملګرو زه آل انتخابوم، دلته ټول هر څه چې وي هغه راپورته کوي. نو ملګرو زه دغه عکس انتخابوم. دا عکس ما انتخاب کړئ. نو ملګرو اوس بیا به پر دغه جمع کلیک وکړئ. زه دلته کلیک کوم، بیا به پر دغه ټیسټ کلیک وکړئ. دلته کلیک کوم، دلته یو شی ورته لیکم، افغانستان مې ولیکئ. نو ملګرو دلته به چې مې کلیک وکړئ، افغانستان، دلته تاسو سایز غټولی شئ. نو زه اوس دلته سایز غټوم. ملګرو اوس سایز مې غټ کړئ، لږ بیا ورته کوچنی کړو، ډېر غټ دی. نو ملګرو دلته مو سایز غټ کړئ، دلته یې رنګ اړولی شئ. رنګ یې زه نه اړوم، دلته چې مو کلیک وکړئ دلته یې فونټونه اړولی شئ. نو اوس زه دلته کلیک کوم، دلته دغه فونټ ورته انتخابوم. د فونټو لپاره به زه تاسو ته بله ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شو چې موږ لایټ موشن ته فونټونه ور واچوو، څنګه یې را ډاونلوډ کړو، څنګه یې ور واچوو. نو اوس زه دغه فونټ ورته انتخابوم. دغه فونټ لینک به ما تاسو ته په ډسکریپشن کې درکړی، تاسې د هغه ځای را ډاونلوډولی شئ دغه فونټ. نو چې فونټ مو را ډاونلوډ کړئ، اوس خو دا فونټ مې را ډاونلوډ کړی دی. بیا زه تاسو ته بله ویډیو پر جوړوم چې فونټ مو را ډاونلوډ کړئ، څنګه کولی شئ چې لایټ موشن ته فونټ ور واچوئ. نو ملګرو دا دی، دا به وروسته پر دغه ځای کلیک وکړئ، پر دغه ځای. نو زه اوس پر دغه ځای کلیک کوم، دا ځای مې کلیک وکړئ. اوس زه دلته کلیک کوم چې دا لیکنه سمه کړمه. دلته یې تاسو هر رقم سمولی شئ، ځای څرخولی شئ. اوس زه دا لیکنه داسې ایږدم پر
ځای باندې. دا لیکنه د اوس سمه شوه ملګرو. نو اوس زه دلته به راسئ، تاسو به دا لیکنې کلیک وکړئ، را به شئ دلته دغه ځای ته. اوس دلته راځم، ده به دا ځای وریلا کوي ملګرو. دا ځای چې وریلا کوي، اوس به دلته یو رنګ ورته انتخاب کړئ. دلته زه سپین رنګ نه، تور رنګ به ورته انتخاب کړم. نو یا بل رنګ، تور رنګ ښه دی، تور رنګ یې انتخابوم. ملګرو تاسو به تور رنګ ورته انتخاب کړئ، یا بل رنګ هم تور دی. نو په دغه زه دلته رنګ ته ډېرولی او لږولی یم، سیمه اوس داسې کوي. نو ملګرو چې داسې مې کوي، وروسته به راسئ تاسو بیا به هلته کلیک وکړئ، دلته رنګ ته به راسئ، دلته دغه ځای ته، دغه ځای به کلیک وکړئ، کالر پل په نامه دی. دلته به تاسو دغه ځای کلیک کړئ، دا ځای، دې ځای زه اوس کلیک کوم. نو تاسو به دغه ځای نه دی، دا به راکښته کړئ پل پای ته، چې یعنې نور رنګ بیا ختم کړئ، ماسې به دا څنډې پاتې شي. نو دا رنګ لیکنه اوس څومره ښایسته راغله. نو چې دا داسې ښایسته دا رقم وکړم ملګرو، وروسته به بیا دلته کلیک وکړئ. نو ملګرو وروسته به بیا پر دغه ځای کلیک وکړئ، پر دغه ځای، پر دې ځای چې مې کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته به تاسو دا رقم دا پیدا کړئ، دا دلته هر ځای دلته پسې وګورئ. دا دلته په دغه کې شته، دلته دا ځای به تاسو کلیک وکړئ، که دلته نه و پر مخ، دلته به دا کلیک وکړئ، دغه دی پیدا شو. دا به داسې کلیک وکړئ، وروسته به دلته پر دغه جمع کلیک وکړئ. نو اوس ما پر دا جمع کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته به دا تاسو یې دا اوس د چپې خوا لیکل کېږي، موږ یې غواړو چې د رستې خوا یې ولیکو. نو ملګرو د انګلیش په سایز کې لیکل کېږي. اوس رسته شو، تاسو به دا داسې پای ته ورسوئ، سل ته، دا د دې خوا دا د پای ته، دا دویم بیا هم پر سل ودروئ. چې پر سل مو ودروئ، دوم اوس ما پر سل درولی دی. نو وروسته به پر دغه جمع کلیک وکړئ، پر دا جمع ویډیو چې ما هر څو کوله، اوس ویډیو زه به د ویډیو سایز برابر کړم، ډېره لنډه ده، 10 ثانیې به یې کړم، 10 11 ثانیې شو. ملګرو زه دا لاندې عکس هم راولم دغه ځای ته. ملګرو اوس برابر شو. اوس بېرته راځم هغه ځای ته. ملګرو د نقشه څه وخت ولوېدلې ده، دا عکس ته مشکل نه لري. اوس زه بېرته هلته کلیک کوم، هغه لیکنه بس به تاسو پر دغه جمع کلیک وکړئ، پر دا جمع چې مو کلیک وکړئ، را به شئ تر هر ځای چې تاسو دا لیکنه، پر هر ځای چې دا لیکنه تاسو غواړئ چې پای ته ورسېږي. نو زه غواړم چې په دا پای کې دا لیکنه پای ته ورسېږي. نو ملګرو تاسو به دغه د سر لیکه داسې راولئ، داسې بیا راولئ، را به ولئ چې مکمله دا لیکنه ولیکل شوه. اوس دا لیکنه مکمله ولیکل شوه، پای ته چې مو راوستل بس.
نو ملګرو اوس دا ویډیو زه درته پلی کوم. دا ویډیو په دا رقم سایز کې به تاسو ته راشي. اوس خو لږ خامه ده، دا خو دغسې راځي. وروسته چې په ګالري کې مو سیو کړه داسې صاف به راشي دا ویډیو درته. نو ملګرو اوس دې ویډیو ته کته چې نور رنګونه ورکوئ، نو بیا به پر دغه خط کلیک وکړئ، دا رنګ پر دا رنګ به کلیک وکړئ. پر دا رنګ پر دا دلته چې مو کلیک وکړئ، دلته خو تاسې دا رنګونه هم ورکولی شئ، دا رنګونه. او که تاسې غواړئ چې په ښایسته رنګو کې د ویډیو په رنګ کې راولئ، نو زه دلته کلیک کوم، دلته بیا به دلته په دا لاین دلته کلیک وکړئ. دلته چې کلیک وکړئ نو اوس به زه یو ویډیو ورته پیدا کړم. دغه ویډیو ده. دا رقم ویډیوګانې تاسو په طبیعي زه بیا ویډیو درته پر جوړه کړم چې څنګه کولی شو چې پیدا یې کړو دا رقم ویډیوګانې. نو اوس دلته چې مو کلیک وکړئ، وروسته به پر دا جمع کلیک وکړئ. دا دی په دومره ښایسته رنګ کې راغلی، تاسو یې لیدلی شئ. نو دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم. په دومره ښایسته رنګ کې راغله دا لیکنه. نو ملګرو دا اوس دا ویډیو به تاسو څنګه کولی شئ دا ویډیو دا رقم دا کونج چې مو ووایي دلته تاسو سیو کولی شئ، یعنې ګالرۍ کې یې ثبتولی شئ. نو زه دلته کلیک کوم، دلته به پر دا پای باندې کلیک وکړئ، ویډیو به روانه شي. دا د ویډیو روانه شوه. نو زه تاسو ته چې ویډیو ثبت شي بیا تاسو ته ښوولی شم چې داسې ښایسته ډیزاین کې جوړه شوه. نو تاسو داسې ویډیوګانې په دا رقم جوړولی شئ. نو ملګرو موږ سره پاتې شئ چې نور کورسونه د لایټ ماشین په هکله نور هم تاسو ته جوړولی شو. چې کوم چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ. زموږ چینل افغان پښتو سټار ټي وي. نو ملګرو یو ګړی صبر وکړئ چې ویډیو زه تاسو ته تر پایه چې سر مو په خلاص شي در وښیم. ملګرو یو ګړی صبر وکړئ چې ویډیو ما سیو شوه، ثبت شوه، ګالرۍ کې ولاړه، ګالرۍ ته. ملګرو دا ویډیو ده اوس دلته زه تاسو ته پلی کوم. نو دا ویډیو ملګرو په داسې ښایسته ډیزاین کې جوړه شوه. ملګرو تاسو یې لیدلی شئ. وروسته به تاسو دا سیو پر ووایي، دا ویډیو به ولاړه شي ګالرۍ ته. دا ویډیو ولاړه، د خدای په امان چینل درسره سبسکرایب